الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شاعر وايي ما خو هغه څه وکول چې زړه مې په سیخ درته وپېدی اوس ته څنګه کولی شې او څومره خپرېدلی شي. د شاعرانه لهجه باندې به پیل وکړم ځکه علما کرام به له علمي لحاظه څخه موضوع ته ورګډ شي او موږ هم په دې کاروان کې ستړي خاطرې لرو. مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير. د علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله جمال کمال او د هغه کمالات او خاطرې په دومره ډېر څه باندې ارزي چې داسې دې ته ورته زیاتې غونډې ورباندې سوې وای. بیا هم چې دومره فرصت میسر سو له دغه ملګرو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله د یاد په پلمه باندې ملګري سره راغونډ کړو تر څو د هغوی ذکر خیر وسي. که څه هم علما کرام وایي حدیث ضعیفه ده خو بیا هم اذکروا موتاکم بخیر، تاسې د خپلو تیرو شویو اسلافو یادونه په خیر باندې کوئ. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ده چې لوی خدای جل جلاله د دې امت د کارونو د چارو د دیني امورو د نوي کولو دپاره د هرو 100 کالو پر سر باندې یو کس را استوي چې هغه دین ورته نوی کړي. د علما کرامو په اتفاق باندې ځینې کسان مجددین معرفي سوي دي. صدیق اکبر رضی الله عنه د کړۍ لومړنۍ د لړۍ لومړنۍ کړۍ ده، ورپسې همداراز مجید الفساني صاحب په دې طرف کې ده او ملا علي قاري ته اشاره کیږي حضرت امام شافعي رحمه الله. علما کرام وایي یوازې په علم باندې نه ده، نه یوازې په سیاست باندې، په جهادي چارو کې ځینې خلکو کې بیا ډېر کمالات راجمع سوي وي، لکه د علي قدر امیر المؤمنین په شان کې چې ویل کیږي چې مجدد د دې ملت و. له یو عرب عالم سره په حرمین شریفینو کې مخ سوم، هغه د امیر المؤمنین رحمه الله په اړه باندې پوښتنه راڅخه کوله. 2012 علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله بقید حیات و. ما په خپله ماته ګوډه پښتني عربي باندې جواب ورته ورکاوه. ده راته عجبه خبره وکوله، والله کان ملا عمر جامعا لخصائل العمرین. د دواړو عمر د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه او د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې ډېر زیات شدت او رخوت، په یوه کې ډېر زیات سختي، په بل کې ډېره زیاته نرمي، او په یوه کې ډېر زیات توجه، او په بل کې ډېر زیات تعبد. د دغو ټولو شانو والله دا مجموعه وه. دا خو دا خصائل ټول پکښې جمع سوي دي. موږ نسبت نه ورکو، موږ داسې نه وایو چې موږ د خیر القرون خلک یو، خو په دې زمانه کې د داسې خلکو وجود واقعا یو عجیبه ده. په دې باندې کله کله د انسان عقل نه رسېږي. موږ په هرات کې په تیر نظام کې خدمت کاوه. زه د څارنوال په حیث باندې وم. اخندزاده صاحب په هغه مجلس کې و چې موږ علي قدر امیر المؤمنین ته زه د هرات ولایتي ادارې لخوا څخه رالم. پیشنهاد مې ورته وکړ. پیشنهاد د دې دپاره و چې خصوصا د هرات په هغو سیمو کې غلاوې زیاتې سوي وي، چې دې مخنیوی په دې باندې کېږي چې موږ حدود اقامه کړو، قطعید وسي، او همداراز د غټو سرقو د مخنیوي دپاره لاس و پښې پرې سي. پیشنهاد هم وکړ. تاسې باور وکړئ په ولایت کې ما یې ورته وویل چې دا پیشنهاد ولیکه، هغه به شروع کړئ، بېرته بې قلم بیا کار نه کاوه. دومره رعب یې و. ونصرت بالرعب مسیرة شهر. د اسلام د حاکم به رعب هم دومره زیات وي. هلته یې رعب پر هغه کس باندې پروت، خو هغه پخوانی یو کس و، مسلکي کس و. بیا ما په خپله په دا پښتو باندې په دا خپل طالبي خط باندې پیشنهاد ولیکئ. ما و والي و او همداراز د ولایتي ادارې ځینې نورو کسانو او د محاکمو دلته مسؤل و، مشر یې و. هغوی امضا کړې چې د دې پر ځای باندې چې دا د حدود
تعطیل سي که اقامه چې ښه به وي. نو دا حدیث هم پکښې ولیکي د استدلال په ډول باندې اقامة حد من حدود الله خیر من مطر 40 لیله، چې یو حد اقامه کول د الله تعالی په مځکه کې دا ته 40 شپو تر باران بهتر ده. شپه کې باران وشي، سهار باندې لمر راوخیږي، مځکه راوخوټېږي او واښه راشنه کړي. کېدای شي چې دغه زموږ سیمه به اباده سي په اسلامي شاعرو باندې او دا حالات به پر سمه خوا باندې ولاړ سي. دا پیشنهاد مې راواخیستی. اخندزاده صاحب هلته ناست و، د توقع خلاف امیرالمؤمنین رحمه الله چې ورو دا مشرانو ته چې ورسي هغوی اکثریت نه ولاړېږي، او که بیا ولاړېږي خاص کس ته ولاړېږي. امیرالمؤمنین ډېر بې تکلیفه ولاړ سو او ما د لاس پر ځای باندې کوشش کړی په لاس تلماس ورسره وکړم، په غېږ یې راسره غبړ وکړئ او دغه پیشنهاد مې ورته ښکاره کړي. کاتب یې پیشنهاد ورته ووایي چې دغه شی د داسې دی غواړي. ده راته عجبه خبره وکوله، ول ډېره تیزي هم مه کوئ چې بیا خلک بې ځایه خوږ نه کوي. امیرالمؤمنین رحمه الله خبرې چې وي، اخوزا صاحب هغې خبره کې و، امیرالمؤمنین رحمه الله خبرې جوامع الکلم وي، کلمات السادات سادات الکلام، یا سادات الکلام کلمات السادات، د سیدانو د مشرانو خبرې د خبرو سردارانې وي. نو ځکه موږ ویلی شو چې علی قدر امیرالمؤمنین رحمه الله هغه څه چې هغه ویلي د هغه په زرو باندې د نقش وړ دي، او هر خبره الحمدلله موږ تاسې ته داسې وسیع لار راته ښولې ده چې هغه هیڅ د تخطي نه ده. علما کرام لیکي، زه خبره ډېره اوږدول هم نه غواړم، فقط حتما اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. زه به هم خپل وار باندې زه هم پر خپل وار د وارګري غوندې پلنډ اخلم، زه به هم خپله پلنډه ته یو ځای پرې ورسوم، خپله خبره به وکړم. علما کرام وایي چې د چا د ښه سړیتوب، د هغه د ښو اخلاقو، د هغه د ښه انسانیت اندازه د ده له باقیاتو صالحاتو څخه لګوه، چې د ده تر شا څه شي درته پرېښي دي. ښه نیک اولاد درته پرېښی دی، ښه ټولنه درته پرېښی دی، که ښې مدارس او مساجد درته پرېښي دي، که د دین نور کارونه کړي دي. علی قدر امیرالمؤمنین رحمه الله داسې نظام راته پرېښوی، داسې چوکاټ، هغه ته هر څوک ور واچول، هغه د ده ځای ناستی. او همدا رقم نظام لکه چې ملګرو اشاره ورته وکوله، خصوصا خیرخوا صاحب، چې واقعا په هغه وخت کې چې موږ و د حرکت په چوکاټ کې چې موږ کار کاوه، موږ له دې څخه مایوس وو چې څنګه به په افغانستان کې د حالات کنټرول شي. کنټرول او به تر سر لوړې وي د خلکو په اصطلاح باندې، کنټرول د حالاتو ډېر ګران و، او دا په یو فکر و په داسې فکر باندې نه سوی کېدلی چې هغه سره نور شیان ګډ وي. دا یوازې هغسې فکر غوښتی چې هغه ومنهم سابق بالخیرات، د آیات شریف دریم جز چې ده، چې الله تعالی جل جلاله هغه ته د نیکۍ د خواته د چټکۍ توان ورکړی وي، او هغه استعداد لوی خدای جل جلاله په علی قدر امیرالمؤمنین کې کښېښوی، یا یې پکښې ایښی و له پخوا څخه، بیا یې تقویت کوي. او دغه شته د ده دا مجاهد ولس او دغه خپلې جهادي ډلې د ده ننګه وکوله، او واقعا د ده سره یې هغه ډول وپالله. تاسې باور وکړئ چې سخت شرایط 2001 کال څخه وروسته چې بیا یې مرض سقوط وکاوه او بیا بیرته بروز سو، او دا ډېر سخت د مشکلاتو وخت و. بیا هغو ملګرو د خپل عزم راسخ او له ده سره چې کوم تعهد و، هغه ژمنتیا هغه یې له لاسه څخه ور نه کړه. دغه کاروان ته دې ځای پورې راورساوی چې موږ نن وینو د ده باقیات صالحات په ټولو برخو کې، خصوصا راته پاته سوی نظام لوی الله جل جلاله دې له ده څخه راضي سي. په اتفاق د امت علماو سره ګورئ، هغه علما چې هغوی حق علما دي، علمای حقه، علی قدر امیرالمؤمنین رحمه الله د دغې څوارلسمې صدۍ مجدد و. نور له دې څخه مخکې هم تېر سوي دي، کېدای شي له دې څخه وروسته به هم راسي، خو موږ داسې ویلی سو چې علی قدر امیرالمؤمنین رحمه الله کې چې پروردګار عالم کوم استعداد ایښی و، اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. علما کرام وایي چې په داسې وخت کې چې ضرورت د تدبیر زیات وي، بیا به تر اعلم بیا هغه څوک له مخ کوي چې هغه زیات تدبیر لرونکی وي، هغه زیات مدبر وي. نو ځکه علما کرام چې پر ده باندې فیصله کړې وه، ډېر ښه علما په افغانستان کې موږ درلودو، خو په دې سړي باندې افغانان سره راټول سو، لښکر یې دا د موږ تاسې وینو، او الحمدلله د بري سرحد ته ورسېدی، او د علی قدر امیرالمؤمنین هغه وعده چې ده د خپل ولس سره کړې وه، هغه په ټیټو سترګو باندې انجام نه سوه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.